محترم بیان افسر المشرفان چوکۍ سنباله کړي مینه ورکوي درون استقبال یې وکړي مولانا عبدالمنان طالب سنگر صاحب ته خواستی چې په خپلو مبارکو لاسو باندې ګران مشر افسر الملک صاحب ته د پښتون قبیلې روایتي پګړۍ په سر کړي د لوی خدای د سترې نامې نه شروع کومه چې د عقل فهم او ادراک خالق دی او هم دا ذات ډېره ډېره پسل کرته مننه کومه چې ماته تاسو ته او د دې نړۍ په مخ باندې هر انسان ته په خپله باندې احسن تقویم ویلي دي ډېر خوشحاله یم چې زه د احسن تقویم په وړاندې ولاړ یم او خپل د تتو خیالاتو اظهار کوم ډېر محترم صدر صاحب په اجازت باندې یو کرانه دا شملار تاو شوه د هغې به بخښنه غواړم ډېر وخت شوی دی زموږ په سرونو چا شملې نه دی پرېښې نو ټینګېږي نه زه د صدر صاحب په اجازت باندې د ټولو نه لومړی خو به په دریځ باندې ناست رښتیا خبره ده ډېر لوی لوی فکرونه ما ته یو خبره را یادېږي پوره رانه هېره ده کوي چې یو مشاعره وه نو په هغې کې سمندر صاحب و سیلاب صاحب و طوفان صاحب و او رشید علي دهقان صاحب پکې هم چلته و نو اول سیلاب صاحب راغی بیا سمندر صاحب بیا طوفان صاحب چې دهقان صاحب راغی هغې په کوم پټي باندې چې سیلاب او طوفان او سمندر راشي نو په هغې کې به دهقان بیا څه کشت وکار وکړي زما نه مخکې ستاسو نادان هم دومره هوښیار و ستاسو ساده هم دومره ګلدار و چې ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې د مومندو ډېره درنه قیمتي او زرخیزه خاوره دا خبره هم بغیر څه له مبالغې نه زه کومه چې بېګا زه د ملک عبدالولي صاحب سره روان وم دغسې په دې نرۍ پوله باندې نو زما بوټان هلته یو ځای کې خټه وه نو هغې کې زه ورګزار شوم نو دوی وویل دا بوټان به دې وینځو نو ما ویل دا بوټان انځئ مه ځکه چې په دې باندې د مومندو د سیمې خاوره لګېدلې ده نو پکار ده چې دا زه خپل زړه پورې یو طرف ته که په مومندۍ شمله باندې زما سر دروند شو نو بل طرف ته ستاسو په قیمتي خاوره باندې زما خپې درنې شوې او د ملک صاحب خبره به ارومرو کول غواړم د صدر صاحب په اجازت باندې زه به ستاسو لږ غوندې وخت علمه درې توکي دي زما د خبرو یو به د ملک صاحب او د داسې غونډو په اړه باندې لنډه خبره کومه دویمه د مورنو ژبو نړیوالې ورځې په ارزښت باندې یو دوه خبرې کومه او درېیم درته بیا شعرونه ویمه ملک صاحب هغه انسان دی چې ماته یو دوه شعرونه را یادېږي وایي د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري د وخت د ګزارونو د جواب سړی دې نه مري او د غم توره بلا چې په سندره باندې وژني ټپې چې پکې وایي د رباب سړی دې نه مري ملک صاحب هغه انسان دی چې د مومندو په خاوره باندې تاریخ را جوړ کړو ځکه چې نړیوالې ژبې مانځل دا وړه خبره نه ده دا یو علمي پس منظر غواړي دا یو ځیرکتیا غواړي دا یو ډپت او یو پوهه غواړي او هغه پوهه خدای پاک ملک صاحب ته ورکړې ده او ملک صاحب ته دا باور ورکومه چې کله هم تاسو دا روز مانځئ نو که نیمه یم او نیمه نه یم مازدیګری به د یار کلي ته وړمه زه به مننه کومه د ډېر محترم حبیب صاحب څوک چې لګیا دی په پښتون وطن باندې زمونږ او ستاسو د جړېدلي دردېدلي بچو دپاره د معاش ذریعه ګرځي او دې ته هم ډېر خوشحاله یم چې نه یوازې شعر او ادب بلکې اوس به موږ د معاش د لارې په اکنامک توګه باندې هم پښتانه مستحکم کوو خدای بخښلی اجمل منصور صاحب وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي چې په ډوډۍ باندې دا پښتانه یوه پیره ماړه شي مبارزې هم کېږي غزلې هم ویلې کېږي او د فکر زغل هم به موږ کولی شو حبیب صاحب ستاسو د راتګ هم ډېره مننه کومه داسې خلک د ځان سره سیمو ته خوشحالۍ راوړي موږ یې هیله مند چې دوی به بیا بیا راځي زه به مننه کومه د مولانا عبدالحق صاحب زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین
زه په دې ملا مین او دا ملا په ما مین. نو دا هغه خلک دي چې دیو زمونږه روحاني روزنه پالنه کوي. دیو مونږه جومات ژوندی ساتلی دی او حجره او جومات زمونږ بنیادي توکي دي. نو زه د دیو هم ډېره زیاته مننه کوم. په دریځ باندې ناست نجیم صاحب، درمان صاحب، ډېر لوی لوی فکرونه، سنگر صاحب، تبسم صاحب مننه هم کول ډېر مهم دي. بیا زمونږ ودان عثمان خیل صاحب او بیا یو داسې شخصیت چې دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم، حیران مومن صاحب زمونږ ډېر ستر شخصیت. حال دا دی چې صحت اجازت هم نه ورکوو خو بیا هم راغی. نو په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ما له راځي نه. ډېره مننه. زمونږ د پښتنې منطقې یو بل داسې چغېدلی طوطي چې هغه د صحافت د لارې زمونږ ټول دردونه دنیا ته وښوده. زه ډېر خوشحاله یم او رښتیا خبره خدا ده. د هغوی یو خبره ده وایي د یو ملنګ بل ملنګ بدې شي. خو زه په خپله هم صحافي یم. زما په د ټولو نه زیاته تنده که په کوم سټورۍ باندې ماتېږي نو هغه سټوري ده چې زما په وطن کې ویرې جړاګانې او هغې ته یوسف جان عثمانزی صاحب ځان ورسوي. د هغو هم ډېره زیاته مننه کوم او ستا د کږې شملې نه دا شم د پښتنو په شمله ویاړي تاریخونه. دغسې صالح نادان صاحب، جلبل مومن صاحب د بې حسابه مینې دا نښه وي په نه خبره باندې جنګ جوړ شي. نو دا زما د مینې یوازینی فکر دی. اوس به لږ دا مورنۍ ژبې چې دی او که چا نوم رانه هېر شوی د هغو نه به ډېره بښنه غواړم. دا ټولو زه احسانمند یم. د یونسکو یوه ډېره اتھنټک اداره ده. غزل مومن صاحب تاسو هم مننه کوم. بیا د هغې د سوري لاندې یو بله اداره کار کوي چې هغې ته ورلډ ایجوکیشن مانیټرنګ وایي. یعنې په نړیواله توګه باندې د تعلیم چې کومه کره کتنه کوي. د هغو لس کلنه یوه څېړنه ده چې کوم ماشوم چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم کوي نو د ده تخلیق د ده پروډکشن هغه د پوره نړۍ دپاره د پوره دنیا دپاره د خیر سبب ګرځي. ځکه چې د ده چې په کومه خېټه کې یو قسمه روزنه پالنه کیږي او د ده ګیر چاپېره کم اوازونه وي هغه چې په کومه ژبه کې وي د دې وکیبلري یا ذخیره چې ده نو دا د ده په لاشعور کې جمع کیږي. دغه ماشوم چې بیا کله سکول کې داخلیږي نو دی 15 کلنې نو د ده سره خواوشا 3000 ټکي د خپلې مورنۍ ژبې دا د ده سره ذخیره وي. نو دی چې سکول ته ځي په ده کې یو اعتمادي یو کانفیډنس وي. نو چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم کوي نو دی ورسره خپل هغه 3000 ټکي هم ملګري کړي او چې په بله ژبه کې ورله تعلیم ورکوو نو دی د خپل هغه ټوله ذخیره چې د هغه منفي کړي او بیا د زیرو نه شروع کړي. نو دا ډېر ان نیچرل کار دی. دا موږ فطرت چیلنج کوو. نو په کار ده چې موږ د مورنۍ ژبې په ارزښت باندې پوه شو. او دویمه خبره ده چې پښتو یوازې ژبه نه ده. نورالامین یوسفزی صاحب وایي چې پښتو د ژوند د تېرولو یوه ډېره لویه لار ده. تاسو به یو انګریز داسې نه لیدلی چې بل انګریز ته وایي چې زما تا سره انګریزي ده یا انګریزي به کوو. خو دا پښتو ده چې موږ وایو چې تا سره مې پښتو وکړه زه به تا سره پښتو کوم. یا د دې تر څنګه بیا د پښتو حجره او جومات. نو دا یوازې ټکي نه دي چې دا حجره ده او دا جومات دی. د دې په شا باندې یو لوی تاریخ دی. په حجره کې به زمونږ تربیت کېده. کشر چې دی هغه به لنګې ته کېناسته، مشر به د کټ سر ته کېناسته، کشرانو به اوبه راوړي او زمونږ پوره د ژوند یو ترتیب او بیا زمونږ مارشل آرټ زمونږ اتڼ چې دی هغه به هم په حجره کې کېده. ځکه خو فراد صاحب وایي چې ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار پختون کا کردار جو وار کرے وار جو پیار کرے پیار پختون کا کردار. دا زمونږ د پښتنو هغه توکي چې دا هېرول نه دي پکار. شعرونه له راځم او په دې باندې چې ممتاز صاحب وایي ما نه بچي مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي. زه هله پوه شوم چې د ژبې سوال څه ته وایي. که ژبه درنه لاړه د مومندو دا خاوره به درنه ځي. که ژبه درنه لاړه شیرشاه سوري او بیټ نیکه درنه ځي. او که ژبه درنه لاړه نو بیا به ستاسو مثال د هغه کټ پتنګ وي چې هغه ته خپل تار او خپله زیره نه معلومه چې د هوا په کم طرف باندې به یې وړئ. راځئ چې په خپله ژبه باندې ټینګار وکړو. او اندیش بابا وایي په سده منوره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو. په کار ده چې موږ خپل د پښتو سره مینه وکړو. شعرونه له راځمه یو خو زه ملک عبدالولي صاحب هغه سره مې بېګا په دې نرۍ پوله تلم او هلته د پیازو بوزغلی هم کرلی شوی نو ما ته یو ټپه را یاده شوه. هغه د دې ملک صاحب ته په ترنم کې ډالۍ وي چې او د بوزغلي لنډۍ دې وخوره
چې په نرو پلو درځم ټکر خورما او چې په نرو پلو درځم ټکر خورما. اوس به راځم شعرونو لا. ملک صاحب تاسو یو ځل بیا ډېره مننه کومه. دا ورځې مه پرېږدئ. دا تاریخ دی او دغه تاریخ به ستاسو ژوندي ساتي او دغه پښتو به موږ درنو او دغه پښتو به موږ درنی په واپسۍ کې. شعرونه دي چې یو آخري خبره ډېر وبښئ. لږ به دا هم سوچ کوو دا مخامخ غر راته راښکاره شو نو ما ته د زیارت ماربل هم رایاد شو چې د دنیا په کچه باندې د هغې صفتونه کېږي. نو پکار ده چې زما ماربل، زما زمرود، زما کرومایډ، زما انار، زما پیاز دا دې هم دلته ډیولپ شي. د دې لپاره هم کارونه کوئ او په دې کې دا ټول ځوانان چې دي نو دې ته د روزګار موقع ورکوي چې یوه پیره په معاشي توګه مستحکم شو. د جنګ جدل نه به مونږ په خپله روزو. دا یو څو شعرونه دي چې الوتله خې پخې وزرې ساته. ودان صاحب الوتله خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته. الوتله خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته. د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانه ده کور کې ازادې څوک ونترې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانه ده کور کې ازادې څوک ونترې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته. او حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته. حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته. او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ترې د زړه دروازې لرې ساته. یو دغه افسر والا کلام وی دا د لنډ بهر یو کلام دی چې یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده او تور کمیس د سروې قد دا جوړې د بره ده. دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده. دا جنۍ ټپې وایي مانه معتبره ده. مکه مکه موله امن خو کونتره ده. دې مور نه بچی روک دی دا مور چې اوتره ده. دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده او زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده. ترنم که صرف درې شعرونه وایم که ستاسو اجازت یو صدر صاحب تاسو په اجازت باندې سوچی جانان رازی رازی ز بسر تو رایما. سوچی جانان رازی رازی ز بسر تو رایما. مونکه چتوان رازی رازی ز بسر تو رایما. زما بخمل گیڑے گیڑے زلفی فرنگوستے. زما بخمل گیڑے گیڑے زلفی فرنگوستے. چه عجب خان رازی رازی ز بسر تو رایما. مونکه چتوان رازی رازی ز بسر تو رایما. د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله. د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله. زمون چې ځوان رازی رازی ز بسر تو رایما. مونکه چتوان رازی رازی ز بسر تو رایما. دا غټي غټي رڼې اوښکې دا سبق ورکوي. دا غټي غټي رڼې اوښکې دا سبق ورکوي. چې مې افغان رازی رازی ز بسر تو رایما. مونکه چتوان رازی رازی ز بسر تو رایما. سوچی جانان رازی رازی ز بسر تو رایما.
مونږ چې توان رازي رازي زه بسر توره یما ډېره مننه کوم.